کېدای شي چې کفن دې رسېدلی وي دکان ته کېدای شي چې کفن دې رسېدلی وي دکان ته انسان د کبر مکړه لږ وګوره خپل ځان ته کېدای شي چې کفن دې رسېدلی وي دکان ته کېدای شي چې کفن دې رسېدلی وي دکان ته انسان دا کبر مکړه لږ وګوره خپل ځان ته کېدای شي چې کفن دې رسېدلی وي دکان ته کېدای شي چې کفن دې رسېدلی وي دکان ته دارا دربار کې شوی بدستا مر فیصله دارا دربار کې شوی بدستا مر فیصله وی دارا دربار کې شوی بدستا مر فیصله وی دارا دربار کې شوی بدستا مر فیصله وی ارمان بحال وکړي چې وروړي د قبرستان ته ارمان بحال وکړي چې وروړي د قبرستان ته انسان دا کبر مکړه لږ وګوره خپل ځان ته کېدای شي چې کفن دې رسېدلی وي دکان ته کېدای شي چې کفن دې رسېدلی وي دکان ته قاطع نشي د ځمکه درته دومره په قاطع نشي د ځمکه درته دومره په هوازه قاطع نشي د ځمکه درته دومره په هوازه قاطع نشي د ځمکه درته دومره په هوازه دستور ته دې پام دادا چې ګورې پس اسمان ته دستور ته دې پام دادا چې ګورې پس اسمان ته انسان دا کبر مکړه لږ وګوره خپل ځان ته کېدای شي چې کفن دې رسېدلی وي دکان ته کېدای شي چې کفن دې رسېدلی وي دکان ته لږ سوچ وکړه کامه کړه د په کومه لار روان یې لږ سوچ وکړه کامه کړه د په کومه لار روان یې لږ سوچ وکړه کامه کړه د په کومه لار روان یې لږ سوچ وکړه کامه کړه د په کومه لار روان یې دا پلار نیکه دې څه شو بیا هم نه ګورې جهان ته دا پلار نیکه دې څه شو بیا هم نه ګورې جهان ته انسان دا کبر مکړه لږ وګوره خپل ځان ته کېدای شي چې کفن دې رسېدلی وي دکان ته کېدای شي چې کفن دې رسېدلی وي دکان ته تاپوس د زندګۍ به درنه کېږي ګوره 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 خپل رب سبحان جواب ورکوي څنګه خپل رب سبحان تا انسان دا کبر مکړه لږ وګوره خپل ځان ته کېدای شي چې کفن دې رسېدلی وي دکان ته کېدای شي چې کفن دې رسېدلی وي دکان ته احسان زنکه خلواړه کلمونه د عبرت بېشکه احسان زنکه خلا احسان زنکه خلواړه
تو کشفا ایک سان کا کھلواڑ کلامنا د عبرت دی تاوان ورت سوچوڑے چھ گور خپل گریوان تا دوال ورت سوچوڑے چھ گور خپل گریوان تا انسان دا کبر مکڑا لگ اگور خپل ځان تا کېدای شي کفن درا سے دلې وی دکان تا کېدای شي کفن درا سے دلې وی دکان تا دیشی چه کفن درا سے دلې وی دکان تا وړاندې کېږي په ډېره مینه د کاشف سټوډیو له طرفه په اواز د ډېر ګران او محترم ورور ماسټر سند رحمان آصف او مولانا حافظ رحمان کاشف شاعر دی ډېر محترم احسان الله زنکاخیل او رکزه د پروګرام نوم دی لاړې موبایل